بسم الله الرحمن الرحیم. د وچې میوې د کاروبار او تجارت لپاره په لنډ ډول به زه ډیټابیس تاسو ته تشریح کړم. د وچې میوې لپاره څنګه کار کوي. اکثریت شرکتونه غټ غټ شرکتونه اوس هم د وچې میوې لپاره د دې ډیټابیس څخه استفاده کوي. ښه، په عیار کول منیو کې ته موږ کاتې لرو. کاتې د چا او د چا لپاره لرو؟ پر چا باندې چې ته میوه خرڅوې، د چا څخه چې ته میوه رانیسې. پر مثال بادام د چا څخه ته رانیسې، پر چا او پر چا باندې ته خرڅوې. د صرافانو حسابونه، د مشتریانو حسابونه چې ته جنس پر خرڅوې، صحیح سو. د بانکو د صرافي حسابونه چې تاسو د هغې سره حسابونه لرئ، صحیح ده. د ترانزیت حسابونه که چیرې تاسو جنس رانیسئ، پر هغه باندې مصارفات راځي، ترانسپورټ مصرف راځي، هغه ټول مختلف کتابونه. دا ټول تقریبا 14 دانې کتابونه دلته شته. په هر کتاب کې داخل تاسو کولی شئ چې هلته کاتې جوړې کړئ. نقدي حساب، د دخل حسابونه، د دخل کاتې هلته جوړېږي، د مشتریانو، د شرکتونو، د سرمایې، د ثابت شتمنۍ او داسې نور. په دغه ترتیب باندې زه د ویډیو د خلاص لنډه جوړوم. مثلا که زه مختلف په جزئیات باندې ځم، ساعتونه کې به هم د ویډیو خلاصه نشي. دلته موږ او تاسو په اجناس یا په سټاک په منیو کې دلته موږ ګدامونه جوړو. دوه رقمه ګدامونه باید جوړ کړو. یو هغه ګدام جوړو چې د خامو مواد لپاره دي. خام مواد چې تاسو وڅکې رانیسئ، هغه تاسو په ګونۍ باندې رانیسئ، هغه تاسو په منکټ باندې رانیسئ. نو دلته تاسو خام مواد ورته انتخابوئ، سلسله نوم ورته ورکوو. مسؤل د خام مواد څوک دی؟ احمد یا محمود، او ادرس مو کوم ځای دی. او یو رقم ګدام د ثابت یا د خرڅلاو د موادو لپاره انتخاب جوړوو، صحیح سو. کله چې موږ جنس رانیسو، هغه به د خرڅلاو ثابت مواد وي. ښه، خام مواد چې موږ کله رانیول ته راځو، تولید ته راځو. تولید ته په څه اساس باندې راځو؟ ولې راځو؟ تولید کې دلته موږ پروسس کوو. موږ وڅکې رانیولې دي 10 منه، 20 منه، 10 منه وڅکې مو رانیولې، یو خوروار یا دوه خورواره وڅکې موږ رانیولې دي، یا د بادام رانیولې، یا مو انځر رانیولې دي. اوس دا باید پروسس شي، دا باید پاکټانو ته ولوېږي. د دې لپاره باید یو کیلوګرام یا پاکټ هغه اندازې شیان دلته باید پروسس شي. دلته موږ کرنسي ورته انتخابوو چې دغه زموږ تولید په کومه کرنسي باندې موږ ته تمام شد وسي. په افغانۍ باندې فرض مثال کوم اجناس دي، دلته موږ اول د وارې هغه وڅکې ورته انتخابوو. صحیح سو. وڅکې چې موږ ورته انتخاب کړل، مربوطه ګدام ورته انتخابوو، او موجود دلته موږ ته وایي چې ستاسو دغونه منه یا دغونه کیلو یا دغونه ګونۍ پرتې دي، څونه موږ استفاده کړلې په دې پروسس کې. پر مثال موږ 10 ګونۍ استفاده کړلې. په کوم واحد باندې؟ واحد دلته ګونۍ یا من یا هر شی چې وي هغه دلته انتخابوو، صحیح سو. اضافي مصارفات څومره لري؟ اضافي مصارفات د کوم کاتې څخه ورکول شوي دي، هغې په یو پروسس کې به تابانه اضافي مصرفونه به راځي. یو خو وایي چې پر جنس باندې بل هغه دی چې اضافي نور مصرفونه. ښه، دا چې کله موږ لیست ور واچول، په دوهم قدم کې بیا موږ دلته انتخابوو د وسکو سره. کله چې تاسو د وسکې پروسس کوئ، ممکن داسې کیمیکل یا داسې مواد به وي چې هغې درسره ګډېږي. بیا هغه مواد دلته انتخابوو کوم چې په سټاک کې دلته موږ ثبتوو د خام مواد په شکل باندې، او بیا هغه رانیسو. دلته وبخښئ، دلته موږ د رانیول مخکې له دې چې زه رانیولې در راسمه زلالم، او دلته تولید ته په رانیولو کې موږ کولی شو چې موږ دا خرید کړو د احمد څخه، د محمود څخه، د خان څخه، د جان څخه، د چا څخه په نغدو، د چا څخه په پور، د چا څخه صرافي په واده، د چا څخه صرافي په پارچه باندې کولی شو چې موږ دا خرید کړو. کله چې موږ هغه خرید کړو، هغه به زموږ د خام موادو په ګدام کې په هلته زموږ ته دا اضافه سي. دغه زموږ د خرید څخه دلته موږ کرنسي انتخابوو چې په کومه کرنسي باندې ما رانیولې. په کالدار مې وڅکې رانیولې، د چا څه مې رانیولې، د احمد یا د محمود یا د عبدالله جان یا د محمود یا د خان څخه بل نمبر پر مثال پر دا پارچې نمبر باندې صحیح سو. کم جنس موږ رانیوي. پر مثال وڅکې مې رانیولې، فلانی شی مې رانیولې، فلانی شی مې رانیولې، په کوم ګدام کې مو کښېښودلې، په دغه ګدام کې مو کښېښودلې، صحیح سو. پر کوم لاټ نمبر باندې لاټ نمبر دلته ایښی راچوو، په څو مو ځینې رانیولې، دلته یې ریټ راچوو، څو تعداد مو رانیول، صحیح سو. په کوم واحد مو رانیول، په کوم واحد اندازه ګیري مو رانیول، په من مو رانیول، په منکا، په چاریاک مو رانیول، په کیلو مو رانیول، په ګونۍ مو رانیول، په چش باندې مو رانیول، صحیح سو. دا چې کله موږ ټول سره پوره کړل، بیا به دا لیست اچوو او څو پیسې مو ورکړي دي نغدي، څو یې راپسې پاتې سولې. که مو نغدي پیسې ورکړي، د کوم حساب مو ورکړي، ته به دخل ورته انتخاب کړو، یا به صرافي ورته انتخاب کړو، یا پر مثال خانقاه ورته انتخاب کړو. هر شی چې مو ورته انتخاب کړي او دلته پیسې لیکو چې څو پیسې مو وصول شولې، پر مثال دونه مو ورکړي دي، او دا به چاپ ثبت وکړو. دی به چې شي زموږ په ګدام کې به راته اضافه شي. اوس نو بیا موږ چې کوو، په کله چې بیا په ګدام کې اضافه شولې، نو راځو دلته موږ تولید ته راځو. هغه اجناس چې موږ هلته رانیولي، که مو وڅکې رانیولي دي، که مو خالص پاکټان رانیولي دي، صحیح سو. خالص پاکټان ته ضرورت شته. پیکینګ کې چې تاسو هر هغه څه ته ضرورت لرئ چې تاسو هغه پروسس کوئ، د وسکو تر څنګ یا د انځرو تر څنګ چې هغه پاکټ بندي کېږي، هغه کارټنان به وي دغه دپاره، لیبلان به وي دغه دپاره، پاکټان به وي دغه دپاره، نو مختلف شیان به وي. هغه تاسو ټول دلته په دې شکل باندې درته انتخابېږي. صرف پر مثال پاکټ یا کارټن، پلانی نمبر کارټن، د دغه ګدام پلانکی کارټن، هر کارټن خپل نوم لري. د دې ګدام څخه اوس دلته درته وایي چې دغونه موجود لرو، څونه د استفاده کړئ. تا 10 خورواره یا 10 منه وڅکې تا پروسس کړه، 10 منه انځر دې پروسس کړه، څو کارټنو ته ضرورت پیدا کېږي په 10 منه دغه کې، صحیح سو. او یا فرض مثال دلته خو دی تا ته لاندې ټول پروسس دلته لاندې دی تا ته درکوي، صحیح دی. دلته درته وایي چې فرض مثال تا ټوټل څو پاکټه دي انځر تولید کړه، څو کیلو
د جی شمنو څخه څو کیلو انځر تولید شول صحیح شو څو پاکټ راغله پاکټ ته انتخابوي بیا درته وایي تمام شد قیمت دونه دی تاته ځکه دی تاته دغه د خام مواد چې وڅکې دي یا انځر دي خام انځر دي چې تا په منکټ باندې رانیولي دي او پاکټانې دي کاغذانې دي لیبلانې دي مخکارټنانې دي د ټول مصرفونه سره سنجي بیا درته وایي چې څونه پاکټ تولید شو 1000 پاکټ 3000 پاکټ 15000 پاکټ بیا مصرفات ټول راغلي په دې پاکټانو باندې تقسیمي بیا درته وایي چې تاته تمام شد دونه دی نوې نرخ دونه دی دلته درته وایي په دغه ځای کې نوې نرخ ښه نوې نرخ چې د کله تاسو اتومات تر کې خپله ګټه دلته پوره چې پر مثال 10% یا 10% یا 10 افغاني یا 100 افغاني دونه زه ګټه پوره چې دلته د فروش نرخ ماته راوتی نو بیا ته دا څه کې د پروسس څخه وروسته ته خپل رسید هم درکوي کله چې تا پروسس وکړي بیا ته کولای شي چې دلته د خرڅلاو د لارې دغه وباسي سیسو د خرڅلاو د لارې بیا پر احمد خرڅي پر محمود خرڅي پر جان خرڅي پر خان خرڅي سیدی کرنسي ورته انتخابي په کومه کرنسي خرڅي تاسو تولید په کالدار وکړي یا په افغاني وکړي یا په ډالر باندې وکړي ته خرڅي په هندي کالدار ته خرڅي په ین باندې ته خرڅي په ډالر باندې ته خرڅي په کرنسي چې ته خرڅي خپل د کرنسي ریټون ورته اوړي پر مثال ته د خپل کرنسي ریټون ورته اوړي هر ورځ خپل ته د کرنسي د اسعار نرخونه ټاکي چې ډالر په سودي ین په سودي کالدار په سودي هر څو کرنسي چې لري څومره موږ ین لرو اما ته شاید ین ته ضرورت نه لري ته شاید بل شي ولري ته شاید به دوه کرنسي ولري درې کرنسي ولري ډالر کالدار افغاني هر څو کرنسي چې ته لري هغه ته په دغه کرنسيانو کې ته اضافه کیږي یا کمیږي ښه اوس نو چې ته دغه فروش کوي ته دغه شی پر چا باندې خرڅوي پر احمد یا پر محمود باندې د احمد کاته ول درته انتخاب کې پر عبدالله جلال آباد باندې په افغانیو باندې صحیح سو اوس دلته راځي که دلال درلودي هغه دلال خرڅوي دلته به دلال ول درته انتخاب کې احمد یا محمود دلته خرڅي خو نو خپل پیسې دی ورسره لري چې هغه دلته موږ او تاسو په دې ځای کې ثبت ورسره اوس نو کم شی بر خرڅ کې پر مثال انځر پلانې پاکټ یا پلانې نمبر انځر هغه موږ ته انتخاب کړل 300 څو تعداد پر مثال 1500 ارسو چې وی کله چې موږ د لیست ته ور اضافه کړو دلته به موږ ته د دې هغه نرخ راکړي چې باید تاسو په 1114 افغاني باندې تمام دي نو ته دې په څو باندې خرڅې پر د باندې زه دې خرڅوم بازار پر مثال یا ما د ګراک سره په 900 باندې خبره خلاصه کړې ده 300 یا په 1300 خبرو سره خلاصه کړې په 2000 خبرو سره خلاصه کړې ده څو تعداد 1500 بسته یا 1500 پاکټ یا 1500 کیلو نو بارز ما په یو کیلو کې سوګاټه سول یسل 15 یا می ګټه سول نو جمله می دونه پیسې سولې نه لکه 15000 سولې د ماته څو نقد راکړلې په دې نه لکه 15000 کې پر څل 15 لکه راکړلې کې هیڅ څه نه درکړي دغه کومې پرېږدي 300 15 لکه چې د ماته راکړي هغه چیر جمع سولې خناغه سره پیته لاړلې یا داخل ته لاړلې 300 د والته اضافه سي نو ټول سیستم اتوماتیک دی د کله چې موږ ته جنس خرڅ کو اتومات به دغه نفر وکاتې ته ورسیږي کله چې موږ جنس په پروسس باندې رسو اتومات به د خام مواد څخه به کم سي خام مواد به کم سي په پروسس کې اما چیرې به جمع سي و دغه ته به جمع سي پروسس ثابت مواد به موږ ته اضافه سي ډیر به سي یا پر مثال د پر احمد جنس خرڅ کی د ثابت مواد څخه د خرڅلاو د مواد هغه چې تولید کړي دغه څخه برکم سي د احمد په کاته کې بر د پیسې اتومات په درس ورسیږي د به قرضدار سي ټول سیستم کار اتومات ته کوي د روزنامچه د جمع کاته بنام د شرکت کابل سٹار څخه دغه پیسې جمع سوي دي په چاپ ست بنام سوي دي په احمد یا په محمود پسې سیسو کولای شو پر روزنامچه کې پر مثال دلته د اسعار تبادله اجرا کولای شو داخل څخه پیسې وړو په ډالر اړو د ډالر وړو په کالدار اړو کالدار وړو په افغاني باندې اړو کولای شو پر احمد مو پیسې باندې ډالر پر مثال مو ډالر پر باندې دي دلته پر چا باندې پر جناغه باندې یا پر عبدالله جان باندې زموږ پیسې ډالر باندې دي اماده مشترکوي افغاني د نن پر نرخ باندې ته موږ سره اخلو په 550 په نیوي باندې موږ سره خلاص کړی د پیسې چیرلاړې باید داخل تراسي نه نقدي ځنی وخت داخل ورته انتخابي پر بانک ځنی وخت پر صرافي ځنی وخت جناغه ورته انتخابي یا خانغه ورته انتخابي سیسو سو پیسې دي پر مثال ست پر د باندې پیسې د 8000 ډالر درکوي 8000 ډالر چې په نیوي کې دغه سي اصلاحي پر حساب د مثال ته 2000 ولکه 6000 افغاني د تاته درکړي ولکه 6000 افغاني د تاته نقدي درکړي وای د زما د 8000 ډالر په حساب کې در سره اصول ک ان د په حساب کې 8000 ډالر وصول سي ستا په داخل کې یا په صرافي کې بساته ولکه 6000 افغاني اضافه سیالته تفصیلی کې چې پر څل دارا کې وصولي احمد یا محمود ډالر په دونه نرخ سیسو د روزنامچه ده دلته په سیب سره ځل ته برابر سول ته کاتب وګورو چې د ویډیو وژدنه سي زره سلم رنګ تاسو غواړم چې تشریح کړم دا بیلونه هم لري اتومات کله چې موږ هغه خرڅ وکړو هغه ته بیلونه لري تر کده کاتې اکسس نسته په دغه کې په دې یوزر کې خو کاتې لري رسیدګي بردګي سمغه ښکارا کړی وای د ویډیو وژدنه سي رسیدګي بردګي او تفصیل لري بیلانس لري سیسو په دغه تفصیل په د تاریخ پر دغه نه انځر و
چې دونه مې تاسو درکړله دونه چې نغدي راکړه دونه مې قرضداره شولې ټوټل قرضه چې دونه شوله دونه مې د احمد څخه رانیولې وه چې ټوټل قرضه دونه شوله خو دا ټول حساب کتاب په دې ځای کې موجود دی د دې ټوله هغه زده کړه موږ تاسو ته درکوو د دې ټریننګ موږ تاسو ته درکوو یو بل خبر دا ده چې داخلي مصارفات تاسو ولرئ هغه دلته اجرا کېږي شراکتي حسابونه دلته جوړېږي شراکتي حسابونه دلته اجرا کېږي مضاربت حسابونه دلته اجرا کېږي قرض اسانه مصارف حسابونه دلته اجرا کېږي صحیح دی دغه رقم اضافي عواید ولري یو بل کاروبار ولري دغه پیسې هم راوړي تاسو دلې جمع کولای شئ سیسو داخلي د شرکت مصارفات په مختلفو کټګوریانو کې تل ثبتېږي کارګران لري د کارګرانو معاشات د کارګرانو استحقاق او ورکړل شوي معاشات د معاشات کلنی راپور د حاضري راپور سیسو حاضري اخیستل کارمندانو ثبت راجستر ثابت شتمنۍ موټر جایداد باغ زمین شان دلته ثبتول او بیک اپ لري هر وخت بیک اپ اخیستلی شي یعنی د انتقالات لري د یو ګدام څخه بل ګدام ته انتقال کیږي دغه هر څه لري په نغدو په قرض باندې پروشات لري سیسو کوم نور سوالونه درلودل کولای شئ چې زموږ څخه په واتساپ کې د اړوند معلومات